جلالت مآب محترم صاحب جمهور محمد اشرف غنی، جلالت مآب محترم قربان ولی بیردی محمدوب د ترکمنستان جمهور رئیس، محترم چاری فرچکوب د ترکمنستان د انرژي وزیر، د کابینې درنو غړو، محترم نریندرا ټیګرو د آسیایي پرمختیایي بانک د افغانستان د څانګې رئیس، والي صاحبانو، د ملي شورا کې د ولس درنو استازو، د ولایتي شورا درنو استازو، درنو قومي مشرانو، د انرژي د سکتور درنو او د قدر وړ همکارانو، د مدني ټولنو درنو استازو، د مطبوعاتو، د کورنۍ درنو همکارانو، راغلو میلمنو، اغلو او ښاغلو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر هر څه د مخه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د برښنا د دې لویو او ګډو پروژو پرانیستل د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلالت مآب محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د جمهور رئیس جلالت مآب قربان کلی بیردی محمدوب او د افغانستان او ترکمنستان د دواړو هیوادونو درنو ملتونو او د انرژي په سکتور کې د دواړو هیوادونو درنو همکارانو په خاص ډول جناب محترم داود نورزی صاحب او تخنیکي ټیم ته د دې ستر ویاړ ډېر مبارکي وایم. ویاړم چې نن له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لویو پروژو په دوام له کرکي څخه اندخوی ته د 500 کیلوولټو مزد لیږد، له اندخوی څخه شبرغان ته د 500 کیلوولټه برېښنا مزد لیږد، له اندخوی څخه شبرغان ته د 220 کیلوولټه برېښنا مزد لیږد، له شبرغان څخه مزار شریف ته د 220 کیلوولټه مزد لیږد، د اندخوی د 220 110 او 20 کیلوولټه سبسټیشن، د شبرغان 220 110 او 20 کیلوولټه سبسټیشن د پروژو د پرانیستي شاهدان یو. دغه پروژې له دوه اړخه موږ افغانانو ته د ارزښت وړ دي. لومړی دا چې د ترکمنستان جمهوریت په منځني او جنوبي اسیا کې د انرژي بازار موندلو کې زموږ له مهمو همکارانو څخه دی. دغه پروژې به د برېښنا د سوداګرۍ په برخو د سوداګرۍ په پراخولو کې مهم رول ولري چې د دوست هیواد ترکمنستان لخوا یې زمینه برابره شوې او وبه کولی شي چې موږ د سیمې په کچه د برېښنا سوداګرۍ سره په منطقه کې واصل کړو. او دویم دا پروژې د امنیت غوروالي او د انرژي د سکتور خوندیتوب په موخه د حکومت لومړیتوبونه دي. دغه پروژې د هیواد په شمال کې د برېښنا سیستم پیاوړتیا کې عمده رول لري او په ټوله کې د افغانستان په کچه د برېښنا رسونې سیستم پیاوړی کوي. د لومړۍ برخې په پرانیستلو سره به 500 کیلوولټه برېښنا په لومړي قدم کې فاریاب، سرپل، جوزجان او بلخ ولایتونو ته ډاډمنه او دوامداره برېښنا برابره کړي. د دې پروژې دویمه برخه چې 80% بشپړه سوې ده او دریمه برخه یې 80% بشپړه سوې ده. د ترکمنستان وارداتي برېښنا کابل او د هیواد مرکزي ولایتونو بامیان، د لوګر په ګډون جنوبي شرق ولایتونو پکتیا او خوست او د غزني په ګډون به د هیواد جنوبي ولایتونه زابل او کندهار هم د روان کال ژمي په موسم کې له ډاډمنې برېښنا څخه برخمن کړي. په راتلونکي کې به د 220 کیلوولټه لاین په بشپړېدو سره د ارغندې څخه تر جلال آباد پورې د هیواد شرقي ولایتونه له برېښنا څخه برخمن کړي. باید ووایم چې د دې پروژو په بشپړېدو سره به د هیواد تر 9 میلیونو زیات وګړي د برېښنا د ستر نعمت څخه برخمن شي چې دا به د انرژي په سکتور کې یو تاریخي او لویه لاسته راوړنه وي. دغه راز د ترکمنستان هیواد مشرتابه حکومت او خلکو څخه مننه او قدرداني کوو چې د انرژي په برخه کې دوامداره همکاري کړې ده او سږ کال یې د انرژي په کمښت کې زموږ د برېښنا شرکت د نوي رهبرۍ سره په کم نرخ او اوږدمهاله تړون لاسلیک کړ او د دې پروژو په پرانیستلو کې زموږ سره د انرژي د ترانزیت په برخه کې عملي ګامونه واخیستل. غواړم د آسیایي پرمختیایي بانک څخه ډېره مننه وکړم چې د دې لویو پروژو بودیجه یې برابره کړې ده او لا هم دې سکتور کې زموږ سره د همکارۍ پر دوام ژمن دي. زه د افغانستان د انرژي د ادارې د مشر په توګه ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې موږ به د برېښنا شرکت د متحدې او ژمنې رهبرۍ د جناب احمد داود نورزي او ګډ ټیم سره په ګډه د جلالت مآب جمهور رئیس د ځانګړې پاملرنې سره چې ډېرې ستونزې هم موجودې دي د برق د مشکلاتو د حل لپاره ګډې هڅې کوو او د جلالت مآب جمهور رئیس لوی ارمان چې د برېښنا ملي شبکې پلان بشپړ او د منطقې وصل لپاره
کار وکړو په درنښت د آباد او سرلوړي افغانستان او د دوست هیواد ترکمنستان د سرلوړي په هیله